حتی که د کفر کلمه هم د چا د خولې نه راوځي نو په دې باندې نیوله نشته دی. که یو سړی دی او هغه سره اس دی او هغه اس د پاسه د هغه خوراک او سکا کې تړلی دی، هغه زمانه کې پخوا زمانه کې د اسونو مزلې به وي، سورلي ده او دی یو صحرا کې روان دی او نور سورلو انتظام هم نشته او خوراک هم نشته او ګرمي ده او یو دم دا اس د نه وتښتېده. نو چې دی ګوري هلته وږی هم دی او تږی هم دی، مزل هم نشي کولی، بدن کې طاقت هم ختم شو او د سورلۍ چې کوم انتظام هغه هم ختم شو، هغې باندې خوراک و خوراک هم سورلۍ سره لاړو. نو د انسان ته وایي پته ولګي چې زه خو څومره په صحرا کې ګیر شوم او څه شته هم نه د خوراک څکاکا، سورلي و هغه هم لاړه، ګرمي ده. نو چې دا ساره نه لږه په قلاره وخیږي د دې خپل ژوند نه ناامیده شي، نو دی راشي د یو ونې د لاندې سملي چې که زما دا ځنکدن شروع کېږي لږ ساعت بعد شروع کېږي اوس هسې ما اسباب ختم شو د ژوند، نو دا ساه به رانه لږ په قلاره وخیږي. دی د مرګ په دې تمه باندې پرېوځي او یو دم هغه تښتېدلی اس او هغه سورلي د خواله راشي او د سره ودرېږي خواته. څومره به دا خوشحالېږي تاسو په خپل اندازه ولګوئ. موږ څه وایو؟ دویم ژوند راته میلاو شو، خوراک هم راورسېد او سورلي هم راورسېد. نو دی دومره خوشحاله شي دا انسان چې زر راپاسېږي او د هغې دا واګې راونیسي او د ډېرې خوشحالۍ نه ووایي اللهم انت عبدي وانا ربك، یا الله ته زما بندی او زه دې رب یم. الله اکبر والعیاذ بالله. خطا شه. د الله نبی فرمایي اخطأ من شدة الفرح، د ډېرې خوشحالۍ نه د الفاظ غلط شو، خطا شو. اصل کې دا ویلی چې یا الله اللهم انت ربي وانا عبدك، یا الله ته مې رب زه دې بنده یم چې زما دپاره دې د دومره انتظام وکړو، بېرته دې زما سورلي واپس کړه، ته زما رب. خو د الله نبی فرمایي اخطأ من شدة الفرح، دا انسان د ډېرې خوشحالۍ نه څه شو؟ خطا شو. او په دې خطایې الله نیول نه کوي. په خطا کې د کفر کلمه هم د چا د خولې نه راوځي نو په دې باندې نیوله نشته دی. دا معنی کوي چې یو دم لکه د چا د مرګ فیصلې کې هغه کال مخکې که 2 کاله مخکې هغه کاټلنګ طرف ته هغه کوم مولا و هغه غلط الفاظ چې د هغه ناظم باره کې ویلې که څه او خلکو راګیر کړو، یو دم یې مړ کړ. خو ټیک د کلمات خو یې غلط و، خو هغه بیا وروستو ډېر وضاحت وکړو چې لکه زما خوله خطا شوله، د الفاظ باندې داسې نه ویل او دا مطلب مې هم نه و. بس چې هغه څو پورې خلکو مطلب یې چې ویلو خلکو بیا سپلی کړی. زموږ خلک خو بیا یو دم عدالت لګوي او قاضیان دي په خپله که هر څه وایي روزانه، خو چې د بل نه یې واوري بیا په یو دم ټاپه ولګوي. نو دا د خطایۍ د لاسه او دا کله کله په تقریر او بیان کې هم داسې کېږي. ډېر علما به تاسو ګورئ موږ سره خپله هم دا کېږي، په خپله خپل بیانونه کله اورېدلي وخاندو ورته حیران هم شو. د جنت په ځای سړی کله جهنم وایي، جهنم په ځای جنت وایي. کله به ته د عمر رضی الله عنه قیصه کې ابوبکر صدیق به د خولې نه راشي، کله به ته د بدر خبره کې احد به د خولې نه راشي. حالانکې د اورېدونکو ته هم پته وي چې مولوي صاحب اصل کې ویلو بدر خو ویلو احد، موضوع نه پته لګي چې مولوي صاحب خوله خطا شوله، لکه د فکر یې نه شو دې خبرې ته ویلی دا خو دا بل ټکې ویلو. مکې په ځای کله مدینه وایي، مدینې په ځای مکه وایي، دا ډېر کېږي. په دې تاسو تجربه وکړئ. دې ته سبقت لساني وایي او سبقت لساني باندې زموږ په دین کې نیوله نشته. په هغه خبرو نیول دي چې ښه د قصد انسان وایي نعوذ بالله، او چې ته ترې وضاحت وغواړې دا خبره تا څنګه وکړه بیا هم پرې ولاړې چې همداسې مې وکړه نو بیا ټیک ده، ده اوس په قصد سره وکړه. او که تا ته وایي چې ښه ما داسې وویلې هلکه دا خو زما مطلب نه و، زه خطا شوم، نو بس بیا د ده نیول نشته دی. د الله نبي فرمایي کلمه یې د کفر وویله خو کافر پې نه شو. اخطأ من شدة الفرح، د ډېرو خوشحالۍ نه. ګوره یو انسان د ډېرې خوشحالۍ نه د الفاظ غلطېږي، او یو د ډېر غم نه، او یو د ډېرې تادۍ نه. تاسو په دې تجربه وکړئ. کله چې انسان باندې ډېره سخته تادي راشي نو الفاظ یې ګډوډ شي، او کله چې انسان کله کله اوتر شي او ترېدو کې هم الفاظ ګډوډېږي، او کله کله انسان باندې دومره ډېر غم راشي چې د غم په وخت کې د خولې نه داسې الفاظ راوځي په ځان پوه نه شي، او غصې په وخت کې هم کله کله داسې کېږي.